ښاغلی ځدران صاحب اول سلامونه درته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې ښاغلی بایدن به په خپل نننۍ وینا کې دا ووایي چې د ټول امریکایي عسکر به د سپټمبر پورې د سپټمبر تر 11 پورې راوباسي له افغانستان څخه او دا به تقریبا یعنی تر امې به 4 میاشتې نورې 4 میاشتې 3 میاشتې به نور یعنی تمدید بسي یا به نور وغځېږي. نو زما په نظر 4 میاشتې یا 3 میاشتې نو زیات وخت به نه وي. او بل دی غواړي چې دا مسله هغه د سپټمبر 11 ته یوسي. سپټمبر 11 په امریکا کې یو سمبولیک حیثیت لري او دی غواړي چې دغه خلکو ته وایي چې په 10 کاله مخکې چې پر موږ حمله سوې وه وروسته تر هغه مې خپل عسکر د افغانستان څخه راوایستل. نو زه فکر کوم چې بایدن به خپل دغه ژمنې ته پابند دی. زه فکر کوم سخت پابند به وي. په دې خبرو کې به هم د نن په وینا کې به هم دا ووایي چې زموږ راوتل نور پر شرایطو پورې تړاو نه لري. معنا دا چې په افغانستان کې چې د دې وروسته هر څه پیښیږي هغه د افغانانو کار دی. موږ خپل راوتل د شرایطو سره نه تړو. یعنی دغه به زموږ نهایي فیصله وي. بخښنه د غني سره خبرې کړې دي او په هغه کې غني ته هم زه چا ویل دي چې نور زموږ وخت ختم دی. موږ باید خپل عسکر راوباسو او غني هم ویل چې تاسو خپل کار دی موږ تاسو و پریکړې ته احترام لرو. نو زه فکر کوم چې د دوی د بایدن خپل فیصله کړې ده چې د سپټمبر پورې به خپل ټولې قواوې له افغانستان څخه راباسي. نو بنان زه یعنی که چیرې زه فکر نه کوم چې طالبان خپل دریځ دي خپل دریځ لري خپل کار کوي مګر په دغسې غټو ناستو کې برخه اخیستل په ګټه نه په تاوان مګر دا چې خپل دریځ باید هلته وړاندې سي. هغه خپل موقف باید هلته وړاندې سي مګر په دغسې لوی لوی کانفرانسونو کې برخه اخیستل زه فکر کوم چې ډېر مثبت اغیزه لري تر دې چې سړی برخه وانخلي. نو لہذا بهتره به وي چې برخه پکښې واخیستل سي. بهتره ده چې په دې کې ګډون وسي مګر هلته خپل دریځ وړاندې سي چې ولې باید څه وسي موږ څه رقم دریځ لرو څه رقم موقف لرو. هغه زما په نظر ډېره بهتره ده تر دې چې هېڅ سړی هلته ګډون ونه کړي. یو علت خو دا دی چې دوی وایي امریکایانو ځکه د ترکیې ناسته به د مې تر 4 پورې وي. یعنی هغه مدت چې امریکایانو ایښی دي چې موږ به خپل قواوې تر د مې په اول سر کې وباسو تر هغه به تیر سي. یو علت یې دا دی چې دوی نه غواړي چې په داسې یو کانفرانس کې ګډون وکړي چې هم د امریکې قواوې په افغانستان کې وي او هم دلته نن ورځ به ښاغلی بایدن دا وایي چې موږ به تر سپټمبر پورې هلته یو او په دې صورت کې به طالبانو دپاره په دې کې چې هم ګډون داسې یو رقم معلومېږي چې که موږ دلته ګډون وکړو دا به د دې معنا ورکوي چې موږ د بایدن دغه موقف تاییدوو یا تایید مو کوي. نو زما په خپله عقیده دا ده چې دوی باید هلته ګډون کړي وکړي مګر خپل موقف بیان کړي چې ولې باید عسکر ووځي ولې باید عسکر د وتلو د ټولو د افغانانو په خیر ده د امریکایانو په خیر ده د سیمې په خیر ده چې امریکایي عسکر خپل کورونو ته راسي او افغانان پرېږدي چې خپل ملک په خپله اداره کړي خپل حکومت په خپله جوړ کړي. نو زه فکر کوم چې طالبان نه غواړي چې په داسې یو دغه کې کانفرانس کې ګډون وکړي چې هلته لا تر اوسه پورې د امریکایي قواوې په افغانستان کې موجود دي او د دوی برداشت دا و چې تر هغه وخته پورې به امریکایي قواوې له افغانستان څخه وځي. زما امید دا دی چې داسې کار ونه سي. دا به هم د طالبانو په تاوان وي هم د افغانستان په تاوان وي او هم به د سولې په تاوان وي. زه فکر کوم چې دا به د طالبانو په ګټه وي د افغانانو په ګټه به وي چې امریکایانو ته اجازه ورکړي چې دوی خپلې قواوې وباسي او په سوله کې وباسي څوک دوی ته غږ ونه کړي او په سپټمبر کې خلاص. زه فکر کوم چې په 10 کاله چې افغانانو انتظار ایستلی دي 3 میاشتې یا 3 میاشتې نور انتظار ایستل به ډېره لویه خبره نه وي او
په دغه وخت کې د افغانانو د خوا څخه پر دوی باندې حملې کېدل او دا به خصوصا په امریکا کې د هغو خلکو لاس لا ورقوي کې چې غواړي په افغانستان کې پاتې سي. هغه جنگي ماشین دغه نن هم شروع دي، یعنی په کانګرس کې ځینې خلک دي په دا مقالو کې چې نن راوتلي په اخبارونو کې د امریکا په اخبارونو کې په هغو کې دا خبرې راوتلي دي چې باید راونوځو، باید جنګ وکړو. دا به طالبان نور هم لاس دلاوره کې که موږ راووځو طالبانو ته به دغه تبلیغاتي پروپاګاندا به مهیا سي چې دا دوی موږ غټ قوت وایستي. نور اسلامي ډلې به هم دا خبرې کوي چې دا دوی ووتله ولیدل چې افغانان وایستل. داسې خبرې ډېرې کېږي په دغه کې په امریکا کې. نو که چیرې هلته پر طالبانو پر امریکایانو باندې حملې شروع سي، زه فکر کوم چې دا د طالبانو په ګټه نه ده، او زما خپل یقین دا دی چې طالبان به د دې څخه ډډه وکړي، ځکه د طالبانو په ګټه دا ده چې امریکایانو ته د دې زمینه برابره کړي چې په امن کې د افغانستان څخه ووځي، خپل قواوې وباسي او دا په تفاهم وسي، په کار وسي. زه فکر کوم شاید په قطر کې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ ځینې خبرې به روانې وي، اوس به هم روانې وي، خلیلزاد به هم په دې برخه کې فعال وي. زما امید دا دی چې نور جنگ ته مخه نه کړو او پرېږدو که 20 کاله چې انتظار ایستلی دي کېدلی سي چې سړی 3-4 میاشتې نور هم انتظار وباسي. ولې نه؟ یعنی یو څه به حتما ورسوي، یو څه به د دوی اعتماد ته تاوان ورسوي. دا به زه فکر کوم د طالبانو لاس لا په خبرو قوي کې، مګر دغه داسې و چې زه فکر کوم بایدن په ډېر لنډ وخت کې راګیر سو، او زه فکر کوم چې دا ټرمپ ودته لکه یو دسیسه چې کړې وي چې دی د یو ډېر د یو مشکل سره په اولو میاشت کې مواجه کی چې دی راغلی نه وي په سپینې ماڼۍ ته ننوتلی نه وي، د یو ډېرې غټې فیصلې سره مواجه سي. دا چې دی نن دا دغه کوي فیصله کوي چې دوی به د افغانستان څخه راووځي او د افغانستان څخه په سپټمبر کې راوځي. زه فکر کوم چې دا په خپله د دې نمایندګي کوي چې بایدن وروسته له ډېرو خبرو څخه دې فیصلې ته رسېدلی دي. زه